بل کار دا وکړي چې د رمضان چې دا کومه ورځ د روژې ده د دې یو ترتیب جوړ کړي، ترتیب د مخکې نه، چې دا ترتیب به هیڅ چېرته نه خراب وو. هغه څنګه لکه سهار ما پېشمنی وکړو، پېشمني نه بعد د سهار لمونځ دی. سهار منځله چې زه ورغلم سهار لمونځ به وکړم اول صف کې، که نه جنماز په اوږه باندې پروت بار به ولاړ وي. په دې روژې کې د جنمازي خلک ډېر ګرځي کته چې وبه راشي، نو په اول صف کې به ناستې، اول صف کې ته سهار لمونځ وکړو، ورغلې سهار لمونځ چې دې وکړو د هغې نه بعد کېناستې نو قرآن دې راواغست. نو د نور راختو وردا په ځان لازم کړي چې د نور د راختو نه مخکې به موږ د جومات نه نه راوځو. یو ګنټه تقریبا په دې کې به ته قرآن وایې چې څومره ویلی شي ووایه. یو سړی ډېر رو لګیا دی سپاره یې ووایي، دغه ډېر رو چې لګیا او کمزوری به قرآن ویلو کې وګوره سپاره یې ووایي. او کوم سړی چې آزاد قرآن وایي ما خپله پې تجربه کړې ده، په 20 منټه کې یو سپاره د هغه انسان ویلی شي چې قرآن ورته یادي او د هغې سره عادتي آزاد وایي، نو په 20 منټه کې نه دی به په یو ګنټه کې څو سپارې ووایي؟ 3 سپارې. ګوره د اجر ته تاسو داسې طریقه ښیم انشاءالله که به تاسو عمل وکړو تاسو به یعنې تاسو وایئ چې دا روژه موږ بل شان تېره کړه. دا چې دې وکړو بیا به 2 رکعته لمونځ وکړي اشراق، 2 رکعته لمونځ چې دې وکړو نو د حج او د عمرې ثواب درته میلاو شي. نو یوه دې سپاره ووایي اوس ګوره یې ثواب دی. لمونځ دې وکړو د امام سره که نه رسول زموږ چې چا سهار لمونځ د امام سره وکړو دی د الله به حفاظت کې شوي. اولنی کار سپاره قرآن دې ووایي، قرآن به شفاعت کې قیامت ورس. دریم کار دې دا وکړو چې حج او عمره دې وکړه. الله اکبر. نو بیا کور ته راغلې وده شي لږ ساعت کړه چې دمه شي، ماسپښین لمانځه نه 10 منټه مخکې راپاڅه او داسې اودس وکړي جومات ته راغلې ماسپښین بانګ وي قیامت لمونځ کې ډېر ټینګ راشه 5 مخه سبق به پکې ووایي. 5 مخه هغه سړی چې ډېر ووایي 5 مخه سبق یې ووایي. ماسپښین لمونځ وشو نه که بالفرض ماسپښین لمانځه نه بعد یو سړی کینی قرآن ته نو دغه نور علی نور دی، یو ګنټه پکې بیا کېنه نو ته به په دې ګنټه کې بله سپاره ووایې. او که نه چېرته درس او تدریس کېږي نو د خپل ټیم قیمتي کې به د درس باندې لکه مثال کې الحمدلله زمونږ هر کال دوره تفسیري ماسپښین لمانځه نه بعد شروع کېږي. ماسپښین لمانځه ته راغلې بیا درس کې کېناستې قرآن دې کولاو کړی، قرآن دې ووایي سره د ترجمې. الله اکبر. نو اوس څه ثواب دی؟ یو سړی به وایي اوس څه ثواب دی؟ لمونځ دې وکړو د جمعې سره که نه دا ثواب. دویم په درس کې کېناستې رحمتونه راورېږي. اخر کې چې درس نه پاسېدې مازدیګر لمانځه لږ ساعت مخکې درس ختم شو وقفه ده ته چې پاسېدې الله له طرف نه اعلان وشو وایي په داسې حالت کې پاسې چې ما ستاسو ګناهونه په نیکیانو کې بدل کړي. مازدیګر لمانځه لږ ټیم دمه کې سړی کولی شي که نه کوي اودس اودسو کې بیا راغی بیا چې مازدیګر لمونځ وکړو څه فایده ده؟ مازدیګر لمونځ چې څوک کوي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت په ورځ به د الله دیدن کوي. فایده دا وشوه. بانګ او د اقامت په منځ کې یو 5 مخه نور ووایه نو تا د سهار نه د دې ټیمه پورې بغیر د ترجمې او تفسیر نه د هغې د درس نه تا یو نیمه سپاره د اوسه پورې ووایي. د هغې نه بعد بیا جومات کې کښېنه او که درس او تدریس درته کېږي نو په هغې کې شامل شه او که نه کېږي د جومات نه راوځه مه. او نن سبا مازدیګر تقریبا 3 ګنټې دی 3 ګنټې یو سړی وایي زه پکې وایي موږ پکې اخلي وایي روژهماتي تیارو په روژهماتي کې ته څه تیارې روزانه به یې ګډ پخوې که څنګه یو خو سړی چې د ګډ راوړي یو ورځ پکې روژهماتي یې ګډه لاړې یو دی وختي لاړ چې د ګډه لاړې کې سربند ته ووایي کار پکې ډېر خو سبزي پخول دي چرګ پخول دي او څه ټول خو پکې نه یې لګیا خو په ډېرې کې ټوټل څو کسان کار کوي 2-3 کسان لګېږي زه 2-3 دغې کې لګیا شو دا 2-3 به څه کوي دا نور نه یم ګوره دا 2-3 به څه کوي دوی به په جومات کې ګنټه تېره کړي دوی به ګنټه تېره کړي نو څومره قرآن به ووایي سپاره به بله ووایي دې نه بعد دی لاړ او هغه نور به نه وځي یو سړی به وځي ښه څونه مونږ چې بازارونو کې ګرځو خو روجې هلته لنډه و که نه زه تورو مارکېټ ته ووځو که نه یا د محکمې سره دغه باغچه ده هلته به کښېنو خپله درنه او د بل سپکه به ووایو روژه به څه شي لنډه به شي نه دا قصې به په دې جدول کې نه وي دا به ستا خپل جدول وي زه چې د کوم جدول ښیم هغه به دا وي قرآن دې ووایي اوس راشه کور ته راغلې روژه ماتي ته مثال کې نیمه ګنټه پاتې ده
روزه ماته به تیاری اب د چا ذمہواری یا کور کې اوسېږي واړه سره رشتہ د ذمہواری ده کنه مرګري دي نو یو څو مرګري په خدمت کې دیږي د دغه ټیم نه د بانګ پورې به رب العالمین ته جړاګانې کې او دعاګانې به غواړي الله سبحانه وتعالى بالقرآن كسوي وإذا سألك عبادي عني اے پیغمبر کتانا چتا زما بندگان زما مبارک تپوس کئی فإني قريب الله زنجدي ما يقين زنجدي ما أجيب دعوة الداعي إذا دان تريج سوق مانا سغواري دعاك الله يزول قبله ما دعام الله دا خبره کړي نبی د دې سره حدیث ملاو کا ما حدیث بیان کړو د روجي په فضایلو کې چې رسول سموج د روجتي انسان دعا د نرد کی او دا آیت دا حدیث یو ځکه د روجي په خلبانی او ټیم کم ټیم دی ما خام نور ډوبېدو ټیم کې په دغه ټیم کې یو حدیث کې درایي چې په دغه ټیم کې الله ملائکه ته وی دا پلانې غنمونو دوخي وي دوی د جهنم د اور نه آزاد کړي نو چې دغه نیمه ګنټه کې دا ویل کېږي د قټیم کې الله خلک ازادي نو جستان پکې نه دای نه به روزه ماته کې روزه چې ماته کړه په معمولی شینو باندې زموږ خو دې شنه زموږ سم کارو کې سم ندی مری پور رسیدلې نو موږ پیسو شي مخه موږ زر کیږي موږ خیریت موږ وشو نه دغه ټینګ ته مختصر خوراکو کې جمعه ته ورامنډه کې جمعه ته جلالي منځ کې د امام سره خپل بیا واپس لاړ شه بیا هم ډوډۍ مخوره چې وسکا سدي سي دا ګور کوم جدول چې تاسو ته خو ډېر قیمتي دی دا سریات ساتي چې وسکا فروټ خوره کیک بسکټ څه شي دي سي خوره پیرني کیر د دې د خواږه شي نو چې خلک دي شي خوږه شي ټول ورځ د ګل الله بندګي کړي خو سبا خوري نه غیر خوراکونه به نه خوري دا باز به کیسه کوي نه د ماښام منځنه بعد اکثر به موږ نه کوي نه نسوار یو پیړه به ابولې ټول ورځ خو د روزي نیولې و وځي چې وو وځي نشه او په دغه ټیم کې زموږ د پښتنو سره خبرې نشي کولای څنګه چې خبرې کینو نشه سره دا خرابي زه په ډېری دورلم سکارو سکسانو نو روزي ماته کړه موږ کور کې او بیا ورلم یو کس بهر ناسو د دې کوم مجلس چې ناس دې زیاده پای کې پروت نو ته ولګه پلانې اشتي کې نشي هغه مدرسه دی هو بسم واش دې شي چې ګر چاره شي یو ګورو جوړې راسر کړې چې دې ډېر قرآن ویلې عبادت ډېر کړي چې د نور له غزاله په دغه حالات کې په دې ماته پوښتنه کوم دي چې څه حکمت ته جوړه دا ټیم خبرې تاسو نه کوي دې کې حکمت درځي به نشه سره نه خي ځکه چې دا ټیم ماته جواب درکړي چې پلانې غزي کړي نو بیا به غشي د سر نه کېدو بیا پروګرام د سر نه شروع کېدو او دې چې د سر نه نشي کېدی لکه څنګه چې اول راغلي غزاله مزه دم هغه کسان دي چې ګوره ملک صاحب مخکوي کنه ټول ورځ د ګونونو نو ساتي بیا په دې لږ وخت کې ارسه کې خراب کی بل هغه سره چې هغه مزدوري لنزي نو دغه خپل آرام دیو کې مسعوده منځله ځان تیار کو وختي او یعنی سبته زاله ورسو او هغه چې کوم کسان کوم چې مزدوري لري دا ورته و چې موږ وګورئ د مسعوده مونږ کو او موږ تراوی کو په تراو دې ټیم نه لګي موږ به کو وي موږ نه پیسې کټ کوو خیر کټ نیمه غنټه لګا نیمه غنټه شو کټ کی کټ کې نیمه غنټه په حساب باندې هم موږ تراوی کو چې بیا په دې دروځي به زموږ جون کې راځي کنه ورایي نو موږ وو کې مسعودن داغه نه بعد وسو کې داغه نه بعد به تراوی د امام سره وو کې د امام د فارغېدو پوری په جمعات کې دا کیسه ګورې نشته لري بعض خلکو زموږ مذهب جدا دي دوی جدا دي وتر بدل نه کو دوی دا ثواب نه محروم شو رسول په حدیث کې وي څوک چې د امام سره ودرېد او بیا د امام سره یو ځای فارغ شو نو لکه د چې سحر د بانګ پوری تهجد وکړو د دې فضیلت نه موږ محروم وو چې کوی تراوی دی وګړي وی تر وشو دا وځه کور ته ورشه آرام ودشه بیا را پاسه چې سحر ته وخت پاتې را پاسه بیا تهجد وکړه
بیا دعاګانې وغواړه وبالاسحار هم یستغفرون بیا پېشمنۍ وکړه او بیا بله ورځ شروع شوه چې تاسو ته دا وایم او ځان له جواب ورکوي که په دې طریقه باندې ته دېرش ورځې تېرې کړې دا به څنګه روجې یو ورځ خو پکې الله ووایي که پلانې به کوم د اور نه ازاد کړي دېرش ورځې ورځې ووایي که نه دا یو طریقه